قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلمينك إله العالمين. جي ختم شري صابون ورحمة حضرة شمس مبارك مولانا صمد وتفوزكم وزب النوار والسديد فيضات بركات أنوار أسرع مراعزان تنسك. این سخن شیر است در فستان جان، بیکشنده خوش نمی گردد روان. وای این سخن مولانا سامبرک وای این سخن دا خبری چی دی دا چیزی در تکوام دا دا طریقت خبری دا دا مغز خبری دا دا اسرار خبری دا شیر است دا شدیدی در پستان جان پا اغتیو کی جان دا باطن دا لکه اغا د ښځې کې نه دي یا د حیوان هغه چې په هغه تیو کې خوشګي موجودې دي که د انسان د ښځې په دا تي کې خوشګي شته، مګر دا شیدو څخه کله استفاده کېږي چې کوچنی ورته راپورته کړي، کوچنی خوله باندې کښېږدي او کوچنی وزبېښي، نو دا کوچني و خولې ته ورځي. که کوچنی ونه زبېښي په خپله شیدې نه راروانېږي. که هر څونه ډېرې شیدې په ځیګر کې موجود دي، خو چې کوچنی ورته راپورته نه کړي او کوچنی ونه زبېښي، کش یې نه کړي، دا شیدې دا کوچني و بدن ته نشي ورتلای، نه د دې تیو څخه راوځي. نو مولانا سامبرک وایي دا خبرې هم دغسې شی دي. هر څوک د تصوف خبرې، د حقیقت خبرې او د اسرار خبرې، بلکې ټولې خبرې دا کشنده غواړي، دا هغه سامع غواړي، اورېدونکی غواړي چې اورېدونکی دا خبره څونه اندازه ځان ته ورکشي. که اورېدونکي ښه په شوق، په ذوق، په غور، په خوند باندې اورېدلې، هغونه اندازه به دلته خبرې ډېرې روانېږي، هغونه به د سره پر دماغ ډېرې خبرې راځي، هغونه به د دې خبرو څخه ډېر خوند اخلي، هغونه به اندازه نوي نوي اسرار راځي. او که سامع نه اورېدلې، شوق یې نه درلودی، ته ورته ګډ وې او دته خوب ورغلی و دی بیدو، یا ته ورته ګډ وې او د ارژمۍ درته کښلې، یا ته ورته ګډ وې پر ده غمېدلې، نو د سړي هغه زده خبرې لا یېرسي. یو دوې خبرې به په یو ډېر زحمت و تکلیف درته وکړي، یو تورې ترجمه باید په یو زحمت سره درته ورسوي، اخر هغه هم ترخمیږي. ولې کشنده یې نسته، کشونکی یې نسته، اورېدونکی یې نسته. چې څونه په انسان کې د سامعین ډېر وي او سامعین خبرې په شوق اوري، یو شوق سره یې ناست وي چې په شوق کې اوري، هغسې د انسان په زړه باندې قسم قسم اسرار خدای تعالی نازلوي. او چې کشونکی نه نو اوس ته د قاضي و د حمدالله خبرې راواخله، یا د مسلم ثبوت و د تلویه او توضیح خبرې راواخله، پنځه کتاب وکښنې ووایه چا کوچنی پنځه کتاب وایي او تر ولاړ د مسلم ثبوت خبرې بیان دي چې تر شروع کړي، پلانکی داسې وایي پلانکی داسې وایي، او نو د هغه فرق کې څه سرته خلاصېږي. نو ستا په خیال ته به دا پنځه کتاب و دا کوچني ته پنځه کتاب و کوچني ته به دا کتاب درس کې یو درې خبرې به د هغه کتاب ورته وکړي، نشي ورته کولی. که نه تاسو تجربه وکړئ، یو پلا دا په یوازې کوټه کې وخت کښېنئ، په یوازې کوټه کې کښېنه چې هېڅوک نه وي، هکره بیان ورته شروع کړه دا دیوالو ته، و دیوالو ته بیان شروع کړه، یو کیسه ورته را شروع کړه، د سره دې نه کړه، د ادم خان نه کړه ورته را شروع کړه، چې څونه ورته کولی شي. اسرار دیني، تصوف دیني، مغز دیني، د باطن خبرې دیني، د ادم خان نه کړه ورته شروع کړه چې څو مخ ورته پوره کولی شي. و دا دیوالو ته دیوالو ته غوږ په ونیسه، زه درته وایم. زموږ یو استاد و الله جل رحم باندې وکړي، هغه ویل ول تکرار کوه، ما چا سره وکړم، ول د خپل رخچینه راواخله هلته کښېږده ورته وغږېږه، ما له لاکه نه کېږي چې هر څه ورته وغږېږم، ولاکه دوې خبرې ورسره کولی شم. رخچین سره څنګه وغږېږ، ساده رخچین څوک نشته پکښې کې، هغه لنګوټه لا نه ده اوس، لنګوټې سره خو لا سړی غږېدلی شي، ساده رخچین د ساده رخچین سره څنګه وغږېږي، لنګوټه پر باندې خو لا سړی ورسره وغږېږي. نو این سخن شیر است، دا خبرې چې دي دا شدیدی در پستان جان،
په هغه تیو کې جان د باطن بې کشنده بې کشونکي خوش نه مې ګرده روان ښه نه روانېږي. د هغسې ذکر هم داسې دی، ذکر چې څوک در سره ناست دی که هغه په څونه محبت و شوق و ذوق درته راغلی و په هغه اندازه توجه ورته کېدلی چې په هغه اندازه هغه پیزولي، او که هغه راغلی و تا په زور کښېنولی ته کښېنه ته کښېنه څه حال دې دی وایم څنګه دی ذکر شي چې څنګه دی اخباره کوي ورته څنګه دی بیا د ځان یو خبره جوړه کړي ولا بله ورځ داسې و هغه هم ځینې یې رس نو بیا یې د ځان سره جوړې شی نه نو شوق نه یې ورسره ذوق نه یې ورسره په زوره به ته د خولې خبره به شي څنګه دی وروره ذکر څنګه دی ته به پر ګرځې ته به په پیرداري پر کوې نو د ده سره شوق و ذوق نه چې ته دا که توجه کېږي دا که اوس په اصل کې دا ما ساتیرۍ بازۍ کې ده چې لرسته دا نو څه کار ذکر هم کشونکی غواړي. داسې څوک غواړي چې په شوق و ذوق ناست دي. داسې خلک شته چې ستا به قطعا و دغه ته نه نیت چې ته یو ګړی ذکر وکړې یو ګړی کښېنې ته وظیفه ورسره وکړې قطعا به دې دې ته نه نیت بلې خوا ته به دې خو چې دا دی راسه کښېنې دا د ده شوق و ذوق چې دغه کښېنې پر سړي باندې داسې حالات بدل شي داسې په انسان کې خپل شوق موجود شي بس خپله وظیفه شروع شي داسې وظیفه شروع شي چې اندازه نه ده په ډېر شوق شروع شي هلته په هغه سړي کې غوښتنه موجودي او چې په هغه کې غوښتنه نه وي چې دا هر څه ورته رادوره شي ځان ورته بیدار کړي ته اوس وروره څه تلاوت وکړه یوه ته تلاوت وکړه بل ته ته خو نعت ووایه یو نعت درته بل قرات درشي هر څه وکړي شوق نه راځي وظیفه نه راځي هلته په اصل کې غوښتنه نه وي. الله جو خو ډېر غیرتمند ذات دی خصوصا د ذکر او د تصوف او د اسرارو په متعلق الله جو ډېر سخت غیرتمند دی چې څوک یې شوق نه لري علاقه نه ورسره لري الله هغه ته نه ورکوي چې ته ورکوې الله یې نه ورکوي چې ته هر څونه زور ورسره وکړې الله یې نه ورکوي. الله تعالی فقط ذکر او فیض او توجه هغه چا ته ورکوي چې هغه یې غواړي او په شوق یې غواړي په محبت یې غواړي په اخلاص راغلی په اخلاص په ناست په محبت ناست په شوق ناست یوازې هغه چا ته نصیب کېږي او چې شوق نه وي ورسره اخلاص نه وي ورسره محبت نه وي ورسره شپه تېري شپه تېر والا چې 100 کاله تېر کړي والا که د پیزه سره واوسي شپه تېر والا امکان نه لري چې یا دې په اسرارو خبر شي یا دې په اذکارو خبر شي یا دې په حقایقو خبر شي. د دې زمانې زموږ د زمانې د خو نو داسې حالات دي بس وایي کار خو مو خراب دی موږ لټانیو ته دعاوې راته کوه دا د دعاو کار نه یعنې بس موږ که غواړو که نه غواړو چې په لمن کې راواچوو د دې دغه معنا نو دا د لمنې د ورسولو کار نه دی دا د شپېشتو تخم نه دی چې بالا یې څوک لمن درته وایي چې بالا ته په لمن کې ورتوی کړي که غواړي که نه غواړي دی دې یوسي دا نو د شپېشتو تخم نه دی دا حقائق و انوار و اسرار دا موقف دی ستا پر محبت باندې. حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک لس کاله نه کاله د ابو طالب صاحب سره په کور کې تېر کړه سهار در ماښام یې نصیحت ورته کوه لیکن چې ابو طالب صاحب سره شوق نه و ذوق نه و هغې هېڅ استفاده یې ځینې ونه کړه. نور قریبان همسایهګان شناخته هر څونه کسان چې وه نو د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک څونه بې توجه وه څونه بې دعا وه څنګه بې د اثر و د مبارک د مجلس د ناستې به کوم تاثیرات وه څونه قوت الله په دې کېښی د دغه ټولو باوجود چې په چا کې محبت نه و اخلاص نه و هغه دغسې محروم ځینې ولاړ نه په اثر پوهېدل نه په مجلس پوهېدل نه په توجه پوهېدل نه په دعا تاثیر کوه نه خوند کوه. اما چې یو سړي به د یو 5 دقیقو دپاره په اخلاص په محبت را لیکشی به نسي او بیعت به ورسره وکړي دومه ورځ به هغه ویله چې سر اندر پایه پورې سر در نوکه پورې او زما مال و عیال و اهل و منال دې ټول درته قرباني بیا به ټول تر ده قربانول بیا به هغه قرباني د اسلام دپاره ورکول بیا دغونه تاثیر و د مبارک مجلس د یوې ورځې د صحبت یې دغونه تاثیر د 5 دقیقو د صحبت یې دغونه تاثیر و دغونه توجه ته داسې فکر وکړه چې د مبارک صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مبارک په یو غزا کې د تبوک په غزا کې چې صحابه مبارکان ډېر نهایت تږي شول او تقریبا 12,000 کسه فوج
زیات کم نو دا دغه پوج سره د اسانو چې دا تجه سول د مبارک خپل لاس راواغستې پر ګربه باندې کښېښوي پر ګربه باندې چې لاس کښېښوي دغه لاس د دوه ګوتو د بابیل چې اوبه راپورته سولې دغه نه اوبه راپورته سولې چې دا 12,000 پوج هم وچښلې د هغو اسانو هم وچښلې اوښان هم وچښل ټول حیوانانو اوبه وچښل دا دوه ګوتو د بابیل نه دغه نه اوبه راپورته سولې په دې لاس کې دغه نه مبارک برکتونه پراته وو نو دا لاس چې چاته په بیعت کې ده ورکړی وای او د چا په لاس سره د مبارک لاس مشوتی وای دغه باطن ته به څونه انوار او اسرار روان شوي وای دغه رقم چینې د حقیقتونه دغه رقم چینې د انوارو روانېدل مګر اوس په اخلاص باندې لاس ورکوي چې په درواغو یې لاس ورکړی هغه د دروغجن د مابین ولاړي نو دغسې د طالبان ته زه وایم چې دا خبرې که څه تاسو یې اورئ خو افسوس چې این سخن شیر است در پستادین جان ډېرې خبرې داسې وي چې زه د جبهتو پاک کې کله خبرې زما ذهن کې وي او زړه مې غواړي چې خو چې د خلکو مو پټو سترګو ته وګورم او د خلکو ناشوکۍ ته وګورم بد درتېر شم او ساده تورو ترجمه چې زده کړې غټه خبره ده هر څه راڅه پاتې شي نو این سخن شیر است دا خبرې دا شدید در پستادی جان په هغه تیو کې د باطن میکشنده بیکشونکي خوش نمیگردد روان دا ښه نه روانېږي بعض وخت دلته جمعې ورځې یا جمعې شپه یا بل وخت میلمانه راشي میلمانه چې راشي ناستي چې دا هر څه فکر وکړم خدای اوس زه میلمانو سره په کوم باره کې وږغېږم د کومې خوا یې ورته راشروع کړم دا میلمانه خو نو مجلس راڅه غواړي خبره سره ښه د کومې خوا یې راشروع کړم څه ورته ووایم بس دیم ساکت ناست یم ساکت ناست یم اخر نو رنګ د وظیفې ورکوم راځئ چې وظیفه ورکړم خو نو هلته خبره نه وي ولې خو هلته داسې یو څوک نه وي چې هغه ستا چې پوښتنه وکړي چې ته په دې پوه شې چې ولا د دغه سړي پلانکۍ خبرې ته هوس دی چې هغه څوک نه وي هغه خبرې شته پسې ګرځه دا دونه عالم کتابونه دا دونه عالم شان چې هغه سړي مطالعه کړي دا ګرد د خدای د ذهنه څه محو کړي ولا که دغه نشي په دې کې سلوک وغږېږي وایي هلته کشونکی دی هلته شوق دی چې شوق پیدا شو کشونکی پیدا شو بس په هغه دم ولې روانېږي دا قانون دی د استاد و د شاګرد قانون داسې دی چې خبره ټوله په اورېدونکي ده مستمع چون تشنو جوینده شد واعظ ار مردا بود گوینده شد مستمع اورېدونکی چون تشنه چې تږی و جوینده طلبونکی شد سود واعظ نصیحت کوونکی ار مرده بود که بیخي مړی وي ګوینده پر خبرې کوونکی شد کېږي چې هغه مستمع اورېدونکي سره د یو شي علاقه و شوق ذوق یې په یو علاقه و شوق ذوق باندې یو شی واوري چې هغه واعظ او ویونکی استاد هغه چې بیخي مړی لا خامخا پر خبرو راځي حتما راځي مستمع چون تازه آید بی ملال صد زبان گردو به گفتن گنگ و لال مستمع هغه اورېدونکی چون تازه آید چون تازه آید چې کله دی ښه تازه راشي بې ملال بې خفګانه یعنی څه بد آثار نه یې راوړي څه کدورتونه نه یې راوړي د ورځې څه بې برکتي نه یې حاصلې کړي او تا ته په ډېره صفایي او اخلاص باندې راشي صد زبان گردد سل ژبې گردد وګرځېږي به ګفتن په خبرو باندې ګونګ و لال هغه ګونګې ژبې او لال ژبې هغه چې پر ځای ولاړې ژبې وي ګونګې ژبې وي هغه په ټولو پر خبرو باندې راشي د انسان د مغزو ټول رګونه په اسرارو باندې شروع وکړي چې یو اورېدونکی سم اورېدونکی درته ناست حضرت مولانا جامی صاحب مبارک وویل مولانا عبدالرحمن جامی صاحب مبارک پښو ته د مبارک د یو خلیفه حضرت مولانا غفور صاحب مبارک زیارت دی خاص د مبارک پښو ته پروت دی خامه قبر دی دا کتابونه جوړ کړي مولانا عبدالرحمن جامی صاحب مبارک مریدان ډېر نه پیدا کول یو خو مریدان چندانې نه وه بل یې هغه کم کسان چې هغې صرف د صحبت ملګري وه سره کښېنستل به بیعتونه یې چندانې نه ورکول د چا ته مګر خو نو ډېر غټ هنر والا سړی و نو ده ویله ول ډېر مریدان نه دي په کار
یو مرید دی هغه مولانا الغفور صاحب د ده پر کم مرید دی یو مرید دی د ده پر کم مرید دی چې هغه ټوله کمالات یې راکشولی شي دا کښې به نستی د مولانا جامع صاحب مبارک د ذهن و د باطن و د استعداد کمالات یې ټول کش کړي داسې طالب ډېر خوند کوي داسې مرید ډېر خوند کوي داسې اورېدونکی ډېر خوند کوي خو کیمیا د نه پیدا کېږي کله هم داسې مشکل وي حضرت امام رباني صاحب مبارک وایي تاسې چې کله د استاد حضور ته ورځئ خالي ولاړ شئ نو به ډک راسئ خالي ولاړ شئ مه د ځان سره خیرنوالي وړه مه د ځان سره نور شان وړه مه د ځان سره نور فکرونه او سوچونه وړه په ښه لکه خالي چې لوښی خالي خو سړی ډکېدو ته یوسي نو دی هغه ډکېدو ته ډېر شوق و ذوق او علاقه ولري خپله سینه دې خالي وروړه نو به د اخوا څه ډکه سینه راسي او که وایي ډکه سینه ورغلې وي هغسې ډکه سینه به راسي نو په ډکه سینه کې خپله ځای نشته که ستا مغز و سینه و دماغ د نورو خبرو فکرونو او د نورو شیانو څخه پوره پیمانه وي او ته راسه کښې نو هغه نور شیان پکې ځایېږي بله خو چا ځای و هغه ټول ډک دی چونکه نامحرم در آید از درم پرده در پنهان شون اهل حرم چونکه نامحرم چې نامحرمه سړی در آید راسي از درم د دروازې څه اما دره دا دروازه چې نامحرمه سړی را ننوځي د کور په دروازه چې نامحرمه څوک را ننوتی ناولاده پردی سړی چې را ننوځي چیش کېږي پرده در یعنی اندر پرده په پرده کې دننه پنهان پټ شون کېږي اهل حرم د کور انسانان په کور چې ناولاده سړی چې د کور په دروازه را ننوتی ښځې څه کېږي زغلي که نه زغلي ټوله پټېږي مستورات ټول پټېږي ولې وایي نامحرمه را ننوتي ور در آید محرمی دور از گزن برکشاین آن ستیرن روی بند ور در آید کچیر راشي محرمې یو محرم سړی د کور سړی راشي دور از گزن چې لرې د تکلیف شي چې هغه چاته زحمت نه رسي نو داسې څوک راشي برکشاین لرې کې آن ستیران هغه مستورات ښځې رویبنه هغه خپل رویبندونه هغه پر مخ باندې کې رویبند یو جاله او حجاب هغه لا لرې کې هغه لا لس مخ کښې نه ګرځي ولې وایي محرم دی د دې مطلب دا دی چې شاګرد مرید ذاکر دا که چیرې ستا محرم و ستا د هغه فیوزاتو د انوارو د دغو شیانو سره محرم راستا و هغه چې راشي هغه ستا په باطن کې چې څونه انوار و اسرار و رازونه دي هغه ټوله ځان ښکاره کړي په خپله ولې وایي محرم راغلی او که نامحرمه در سره کښېږدي هغه ټوله بند شي د اوس خلکو چندانې غږ نه کوي دا د اوس مشایخ مبارکان آغاجان سوار دا خلک دا د شفقت د خاطره غږ نه کوي د مهربانۍ د خاطره کنې د ناولده سړي راتلل ناولده سړي څه معنی چې ذاکر نه د غیر ذاکر ناسته په حلقه کې د ذکر دغونه سخت تاوان کوي دغونه انسان ته زحمت ورکوي چې لس ورځې دی مسلسل ذکر وکړي سهار تر ماښام ماښام تر سهاره او یو پاو دغه رقم ذکر وکړي چې هغه ناولاده سړی ناست وي د یوه ناولاده سړي حضور دغونه اندازه تاوان کوي د لسو ورځو زحمت پر سړي باندې تېرېږي هغه د لسو ورځو د زحمت سره سره بیا هم اثر ونه کړي خو دا مشایخ مبارکان په دې غږ نه کوي وایي ګوندې یو مسلمان ته ګټه ورسېږي ګوندې د هغه شوق راشي ګوندې د هغه نوکې علاقه پیدا شي ګوندې الله ته دی برابر شي د دغه شفقت و مهربانۍ څه غږ نه کوي کنې داسې بوجېږي ناولاده سړی ناولاده څه مراد داسې ناولاده نه چې تشناق سمال السلام علیکم نو سر درې یا مراد ځینې غیر ذاکر انسان دی او خصوصا هغه انسان چې بیا د ذکر سره علاقه هم نه وي یعنې ورسره جوړ هم نه وي نوکې په مغزو کې یو میکروب وارث هم ورغلی داسې خو زهر قاتل دی دا خو زهر قاتل دی چې انسان سره کښي دا خو چې د انسان پر وجود باندې لړم و مار ګرځي له اسانه دی نه د دغه سړي ناست د ذاکر دپاره د دغه سړي ناست دغونه اندازه نقص رسي دغونه اندازه تاوان رسي وای مار بد بهتر بود از یار بد
بد مار بهتر دی از یار بد در بد یار. در بد یار دا شدی چې بد مار در سره ای. هرچه را خوب و خوش و زیبا کنن از برای دیده بینا کنن. اوس مولانا سمرقندی مثال وای هرچه را هر شی خوب شه و خوش شایسته و زیبا هم شایسته کنن کوي از برای د پاره دیده د غسترګو بینا چې لیدونی کوي کنن کوي. و خیر دی بعضی به ښځې خپلې لري بعضی به نه لري. اچینې لري هغه دې پران نور خپل قریبان دې وګوري. دا ښځې کله کله ځان جوړوي که نه جوړوي. تا به نه لیدل تا لیدلی دي ده ته وایم تا ښځې لیدلي ځان جوړوي چې ښځې ځان جوړ کړی لیدلي ده. مه کوه چې اوس قسم درته کښېږدم دا به څنګه شي. درنیا کې په دا کوچنیانو کې داسې کوچنی لسته چې هغه دې نه یې لیدلي. تا څنګه نه دی لیدلي په دې دو نمبر. دا ښځه څه دپاره ځان جوړوي؟ په دا شونډو پورې جلا شان موږي، په باړخوګانو پورې جلا شان موږي و، په سترګو پورې جلا شان موږي و، رانجه جلا په سترګو اچوي. دا د چا دپاره کوي؟ خپل خاوند دپاره کوي که نه؟ عاشق یې خاوند ړوند بیا هم کوي که نه کوي؟ که خاوند په سترګو ړوند نو خو نیکي که خاوند په سترګو ړوند نیکي او که کول نو خامخا د خاوند دپاره ولاکه کړي دي د بل چا دپاره کوي. د ړانده سړي ښځې که ځان جوړ کړی و نو خاوند ته یې ولاکه جوړ کړی دي بل چا دې جوړ کړی. که نه د ړانده سړي ښځه ځان نه جوړ ولې وایي خواري یا بس فالته د خواره کېدو نو سترګې راته نیولې دي په وینې مې نه نو څه دپاره ځان جوړو. نو هر چه را خوب و خوش و زیبا کنن هغه چې ځان ښه او ښایسته او زیبا کوي از برای دیده بینا کنن د پاره د هغه سترګو کې بینا چې هغه لیدونکي وي د هغه دپاره دا کار کوي او چې هغه سترګې ړندي د هغه دپاره کله هم دا کار نه کوي. نو د دې مطلب دا دی چې هغه انوار اسرار برکتونه چې د پیر مبارک په باطن کې موجود کیږي هغه د هغه چا دپاره ډېر راځي چې هغه بینا انسان وي، هغه په حقیقتونو خبر انسان وي، هغه د ذکر یو عاشق انسان وي، هغه د هر څه د دلالتونو څه خبر وي، د هدایتونو څه خبر وي، د هر څه خبر وي. داسې څوک داسې مرید چې ورته کښېني بس نو هغه ټوله ځان ورته په ډېره زیبایي کې راوباسي. کی بود آوازی چنگ و زیر و بم از برای گوش بی حسه اصل. یو غزلچی ناسی شه غزلی شروع کړي شه مقام په نیولي ابل شه رباب ورته شروع کړي ابل بیا شه په خوند باندې یو بل نه و چنګ و نه و یو دوتار موتار دا ورسره راخسي انو ګرد ورسره شروع شه په خوند باندې ګرد شروعي او دم د شه میده زیروبم اواز را پورته کړي د چا د فار چې ورته ناست هغه مرزاده کونی هغه شی نه اوري دا امکان لري نو کېدلی شي و بیخي د پیسو دپاره په شوق ولاکه دی اواز پورته کړي که غلط کې مې خوا نه په بدېږي که سم کې مې خوا نه په بدېږي کون راته ناست په کاڼه نو زه څه وکړم سر مو خلاص کی کله بود دی آواز چنگ آواز در رباب و زیروبم د زیروبم آوازونه از برای گوش د پاره د هغه غوږونه د پاره د هغه غوږو به حس چې حس نه لري اسم او کانه وي د داسې غوږو د پاره څوک आवाज نه کاش انسان خلاصو چې مطلب د داسې چا د پاره خوري نه شي کېدلای چې هغه نه اهلي شوق نی ذوق نی چې شوق ذوق نی هغه په دې شان نه پوهیږي. نای را حق بیهودا خوشدم نکرد بحر انس آمد پای احرم نکرد. نای را دا نای ندی تلکه
حق خدای تعالی بیهودات پالتو خوشدم ښه اوازه نکر نه ده کړې دا چې خدای تعالی تلکه داسې خوش اوازه کړې د رباب یې خوش اوازه کړې دي دوتار یې خوش اوازه کړې ده دا د چا دپاره کړې ده بهر انس امه د انسان دپاره غلی چې انسان یې واوري په احرم نه کړ د شیطان دپاره یې نه ده کړې شیطان نو تلکه څه کوي شیطان په خپله تلکه ده شیطان تلکه څه کوي شیطان رباب څه کوي رباب چې ورکوي د انسان دپاره ویل کېږي دلته مولانا سمر کې بله خبره یاده کړل یعنی سماع سروز او ساز د دې شانو اورېدل د انسانانو دپاره روا دي د شیطانانو دپاره ناروا دي سروز اورېدل د انسانانو دپاره کم انسانان چې یعنی مستحق او لایق د سماع دي دا سروز د اهل تصوف په اصطلاح باندې دونه مقدس شی دی دونه پاک شی دی چې دا بغیر له اولیاء کرام سره بل څوک نه اوري منع دي د ټول دپاره حرام دي اولیاء کرام هم د هرې طریقې و هر ولی نه چې په نامه مازی ولی وای کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی د شیطان کارونه یې کړي نه مې د ولي پر ځان ایښي نه وایه که دغه ته ولي وایي لعنت دې پر دې ولي باندې د هر ولي نه هغه اولیاء کرام چې هغه مخصوص د هغه خپلو طریقو دي لکه اوس مولانا صاحب مبارک د مولویه طریقه د امام غزالي صاحب مبارک طریقه امام غزالي صاحب طریقه کې هم دا شی شته او د چشتیه شریفې طریقه نور هم په دنیا کې داسې څو طریقې شته چې د هغو ذکر شي د سروزو سره دی او هغه هم د مریدانو ذکر یې نه دی یوازې مشایخ و پیران مبارکان چې هغو ته د لوی پیران لخوا څه اجازت شوی هغو دپاره بل چا دپاره د نور دپاره حرام دی ښه خیر اوس خو دا مسله را شروع کړل لږ تفصیل به ورکړم سروز ولې روا دي ولې ناروا دي چې په دې شرط درته کوم چې بیا اوازه راپسې ګډه نه کړي او ناکي ناکي خبرې راپسې ونه کړي او دروغ راپسې ونه وایست که مو دا زما خبرې په سمه واورېدلې سمې مو زده کړلې هغسې مو کولی سوه خو ښه دي که نه مې کوئ اجازه نشته درته اکثره زه خبرو کوم بیا دروغ راپسې ګډ شوي نو دروغ به څوک نه راپسې وایي په چپسۍ توګه یې واوري د سروز مثال داسې دی لکه دریاب نه دی دریاب کې چې ته ډوډۍ راواخلې ډوډۍ چې دې میده کړي و دې اوبو ته یې واچوې دستي په دستي دا خوا څه مایان سرونه راپورته کړي که نه کړي راپورته ګرده دا ډوډۍ ته رمله کړي که نه تاسو به تجربه کړی که نه په یووالي کې یا په کاریز کې چې مطلب ډوډۍ ور واچوې چې هلته مایان یا مایان پټ نه معلومېږي بس دستي په دستي سرونه په راپورته کړي به هغه ډوډۍ حمله کړي کله کله بیا دا ښکاریان چې د مایانو ښکار کوي نو هغه چنګکان جوړ کړي په دا چنګک په سر کې دون کې ډوډۍ ورکړي یا یو بل د مایانو د خوراکي شی ورکړي چنګک پر دون کې هغه چې هغه ډوډۍ وویني مایه دا خواته سره پراپور کړي هغه یې چنګک تر غاړه ووځل بس مایه ښکار کړي مطلب ماهی هغه وخت راپورته کېږي چې دا ډوډۍ ور ولویږي سر مو خلاص اوس نو دا د انسان باطن او زړه دا هم دغسې یو دریاب دی دغسې یو دریاب دی که په دغه دریاب کې قسم قسم شان الله تعالی پیدا کړي دي په دې دریاب کې الله جل جلاله عمده شی چې پیدا کړي دي هغه شهوت د ملا پیدا کړي دي د زنانو شهوت د الکوانو شهوت د ډوډۍ شهوت حسدونه درواغان د دنیا محبت یعنی په زرهاو شان د انسان په وجود کې پراته دي په دې زرو شانو کې یو بیا محبت الهي هم موجود دی د خدای تعالی محبت او عشق د نبی علیه السلام ورکم پکښې پروت دی عشق الهي دا هم پروت دی یعنی په زر کې 999 یا 998 شان نور دي 200 دغسې ښه شان هم پکښې کې
د دې ساز داسې یو طبیعت دی، داسې مثال یې دی لکه هغه ډوډۍ. دا ډوډۍ چې دې دریاب ته وغورځئ چې هلته څونه میان یې ټول سرونه راپورته کړي. که د چا په زړه کې د محبت د دنیا و چې ساز یې واردي، محبت د دنیا یې ډېرېږي. که د چا په زړه کې د زنا محبت و شوق و د هغه چې ساز واوري نور هم د زنا کاره کېږي. که د چا سره د الکوانو شوق و چې ساز یې واردي نور هم د الکوانو شوق پیدا کوي. که د چا سره نور حسد و بغض په زړه کې موجود و چې ساز واردي هغه نور ډېرېږي. لکه حدیث شریف مبارک کې راځي الغناء ینبت النفاق فی القلب. غنا ساز هغه د انسان په زړه کې منافقت شین کوي. ولې د چا په زړه کې منافقت او منافقت سره پورته کوي هغه بغښتلی شي. خو هغه اولیاء کرام، هغه د خدای دوستان، هغه کسان چې د هغو زړه د دې نورو ټولو شیانو څخه خلاص سوی دي، نفسونه یې پاک سوي دي، نفسونه یې ټول مقدس سوي دي، هغه 998 شیان یې ټول د مابین کړل دي، یوازې هغه 2 شیان پاتې دي چې عشق الهي او عشق نبوي دي. هغه شیان پکې پاتې دي نور ټول کړل دي. هغه چې سروز و ساز واوري هغه کې هغه 2 مایان سر راپورته کړي. هغه چې هر څومره سروز اوري هغه خوراک کوي، هغه ډېرېږي چې څونه د ده سره عشق هغه عشق هغو نو زرچنده کېږي، 1,00,000 چنده کېږي. نو ځکه د هغو دپاره واجب دی. هغه وایي دا واجب دی. اکثر مشایخ مبارکان وایي یعنی حضرت حمید الدین ناګوري صاحب مبارک او حضرت د چشتي شریف ډېر لوی مشایخ مبارکان هغو به دا ویل ول دعا به کول که خدای موږ ته د اجابت وخت راکړي، د شب قدر په شپه باندې موږ دعا کول یا په حرنشه کې دعا کول، موږ به د خدای څخه وغواړو چې یا الله زما مرګ د سروز د اورېدو په وخت کې خدای په دا کې ماته مرګ راکړي. زه بل مرګ نه غواړم، نه د سجدې پاک کې غواړم، نه د رکوع پاک کې غواړم، نه په قرآن شریف او تلاوت پاک کې غواړم. زه یو د سروز د اورېدو په وخت کې غواړم بس. نو حضرت حمید الدین ناګوري صاحب مبارک به ساز و رباب و دا شام به ټوله خونې ته و دا وخت ورته پراته و قوالان ویل نو امر بالمعروف بالا پر پیش هغه خو نو بیا سرنخلاصه خلک پکښې کېدي، بعضې یا اکثر یا ټول د دې زمانې هغې مقید یې کم کوي. نو دا چې دي د سرنخلاصه خلک ورته راغله دا څه کوي قیصر سروز ناروا نه دي؟ دا ته ولې دا کار کوي؟ دا اوس سبا به بحث سره کوو. په پلانکي وخت وایي نو هغه د وطن قاضي و مفتي و علما ټول ورته راجمع کړل، آدم ټول قوالان ورته راجمع کړل، ټول سازنده ورته راجمع کړل چې عدد دي اشترتاجه په غټ خونه ده بس ګرده کالان چې ولو خپل ربابونه و شان ټول په دغه باندې وزړوي، په د دیواله باندې هغه ټول په د دیواله باندې وزړوي. هغه قاضي و مفتي و دا چې راله بس د ټول تشکر ول وژغېږي ابا لا رباب و چنګ و نی و ټول خپله غږېدل دي نه هغه قاضي صاحب چې څه ویلو خو چې زه هم ناروا وي زما دپاره چې په خپله غږېږي دا په ما نه ناروا خپله غږېږي دا یې ورته ویل او یو ګړی نو کښېنه یو ګړی ښه نو واوره چې دی وایي وایم زه خو بیا نه کوم زه ته دا حرام دي هغه زه بیا نه کوم ته یو ګړی هغه چې واورېدل د دې مبارکان توجه د هغه په دې اورېدو کې سر په خلاصو چې او دا په دې کې څه پراته دي د دې مبارکان توجه ورسره وروسته هغه عاشقان د دغه شي سول دغه اوس هم اولیا جوړ شول هغه د دې طریقې داخل شول. نو دا مې مطلب دا دی چې د اولیاو ته شی روا دي او نورو ته ناروا دي د دې هغه حقیقت دغه دی چې یعنی دغه باطن کې ته زر صفته فرض کړه د انسان په زړه کې زر صفته فرض کړه 998 خبیث صفتونه فرض کړه 2 شیان فرض کړه نو چې انسان ساز اوري دا 998 مرض خباثتونه ټول په حرکت راځي ټول په شور راځي ټول قوي کیږي نو ځکه ټول مذهبونه وای دا حرام دي صحابه مبارکان وای دا حرام دي ټول خلک وای دا سروز اوریدل حرام دي ولې هغه ټول چاغیږي هغه 998 ټول چاغیږي وخت کې یو سړی ولی سو کامل سو هغه مردار صفتونه ټول د باطن ووتل هغه خالي پاک صفتونه پاتې شول هغه چې اوري هغه پاک صفتونه په چا کېږي
بیا هغه عشق الهي کړي د هغو دپاره واجب دی. بل مثال چې امام غزالي صاحب مبارک ورته ویلی دی چې وایي دا داسې دی لکه مځکې ته چې اوبه ورکوې، که دې په مځکه کې توت کرلي وه، توت درختې وي، توت اوبېږي. که دې په مځکه کې د زهرو زقوم بوټي کرلي وه، هغه زقوم اوبېږي. که دې هر شی په دې مځکه باندې تا راشن کړي وه، هغه شی اوبېږي چې ته اوبه ورکوې. اوبه ټولو ته قوت ورکوي. د هغې نه هم داسې ده چې ستا په باطن کې څونه شیان دي هغو ټولو ته قوت ورکوي. نو که بد شیان در پکښې کړي بدو شیانو ته قوت ورکوي، که ښه شیان ورسره. اوس نو په ټولو خلکو خو اکثر انسانانو سینې ډکې دي د مرضونو. د هغو دپاره زهر قاتل او د اولیاء کرامو سینې چې صفا سوي د هغو دپاره ګټه ده. نو دا د دې زمانې بعضې سازنده چې دي هغه په اولیاو سره دلیل وایي، په دغه وایي چشتیه طریقه داسې کوي، پلانکۍ داسې کوي. دی به نو خپله یو حرامخوره سازنده یي چې په ژوند یې لمونځ نه یې کړی، په ژوند یې ذکر نه یې پېژندلی، خو دی به دلیل په خواجه معین چشتي صاحب سره وایي. دا خو بیا د شیطان لومې دي، دا بیا ټول د شیطان دوکې دي چې کوي. غزل یې شروع کړی، ښځې د ښځې په اواز باندې وایي ما د ماما زوی ته ور واده کړه، نو دربه 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 دا غزل شروع کړی، مګر دلیل په خواجه باندې چشتي صاحب وایي چې خواجه چشتي صاحب وایي ساز روا دی. دی پر دې باندې د ساز په د رواوالي دلیل وایي. دا د دې زمانې اهرمان دي، شیطانان دي. نو دی وایي نای را حق بیهوده خوشدم نکرد، بهر انس آمد پی احرم نکرد. نای را دا نی چې دی دا ساز و سروز د دې اواز حق د تعالی بیهوده پالتو خوشدم شایسته اواز نکرد، نه دی کړی. دا د پالتو کار خدای تعالی نه دی کړی. بهر انس آمد دا د انسانانو دپاره راغل دی، د اولیاو دپاره، د خدای د محبینو دوستانو دپاره راغل دی. پی احرم نکرد، د شیطانانو دپاره نه دی کړی دا کار. نو ځکه نقشبندیه طریقه کې حضرت شاه اولیاء شاه نقشبند صاحب مبارک وایي، یو چا پوښتنه وکړل د سروز په باره کې، ورته سروز اورې که نه اورې؟ ده ورته ویل من نه انکار میکنم نه انکار میکنم. نو زه انکار کوم د سروز څه، داسې نه وایم چې سروز حرام دی، یعنی د اولیاو دپاره حرام دی. د عوامو دپاره خو مطلق حرام دی، په دې کې هېڅ شبه نشته. د عوامو د ټول انسانانو پر کې څوک حلال وبولي دا هغه کافر کېږي. خبره نه زه پکښې کې داسې وایي انکار نه کوم چې اولیاء کرام چې کوم سماع کړده چې دوی د هغه څه منکر څه چې هغو بد کار کړی، یا د هغو څه نه منکر، اما انکار نه مې کوم، دا کار هم نه کوم. زه خپله دا کار نه کوم، زه خپله نه اورم، دا کار زما نه کوم. نور خلکو چې کړی دی د هغو څه انکار نه کوم، منکره کېږم نه، پر اولیاو اعتراض نه لرم. عوامو دپاره خو دوی حرام په هغه کې خو شبه نشته. مشک را حق بیهوده خوشدم نکرد، بهر حسن کرد و پی بهر حس کرد و پی اخشم نکرد. حسن ندی دغه طوری دا نون غلط دی، حس بهر حس کرد و پی اخشم نکرد. مشک را مشک ندی، مشک و عطر و عنبر دا حق د تعالی بیهوده دغه پلتو خوشدم خوشبوی نکرد، نه کړي. بهر حس کرد د دماغ دپاره کړي، د پز دپاره کړي دي. پی اخشم د اخشم دپاره نه کړ، نه کړي. اخشم هغه سړی چې د پز حاسه باطله سوي، چې د ښه او د بد په بوی نه پوهېږي. بعض کسان د شي په بوی نه پوهېږي، چې ګل ور وړاندې کړي، عطر ور وړاندې کړي، یا یو بد شی هر شی چې پېښ کړي دی په بوی نه پوهېږي. دې ته اخشم وایي. یا هغه سړی چې د زکام د وجې پزه خرابه سوي، هغه نو په بوی نه پوهېږي. نو د هغه دپاره خدای مشک نه دي پیدا کړي، د هغه دپاره خدای عطر نه پیدا کړي. عطر یې د هغه چا لپاره پیدا کړي چې پزه یې جوړ وي. حق زمین و آسمان را ساخت است، در میان بس نار و نور افراخت است. حق د تعالی زمین و آسمان را مځکه و اسمانونه یې ساخت است، جوړ کړي دي. در میان په دې مابین کې بس نار و نور ډېر اورونه او انوار افروخته کړي دي. بعضې اورونه دي، بعضې انوار دي. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. این زمین را د مځکې از برای خاکیان، د خاکیان لپاره پیدا کړی دی، د خاورو انسانانو لپاره. آسمان را اسمان یا مسکن یا ځای د اوسېدو افلاکیان، د اسماني خلکو لپاره چې ملکې دي. مرد سفلی دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. مرد سفلی هغه سړی چې کښته اوسېږي، په کښته شانو عادت وي. دشمن یې بالا بود، هغه د بالا شانو دشمن دی.
هغه د لوړو شانو دشمن دی. وهابیان مبتدعين لا مذهب انسانان دا د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو د زیارتونو د دشمنان دي. ولې خدای خاکی شان دي د سپلی شان دي ګرد عمر کښته هم په سپلی شانو په اور باندې امختج دی په انوارو څه پوهېږي پر دې باندې کله نور د خدای تعالی را ورېدلی دي چې دی دوست د خدای نور څه لیدلی د اسمان نور څه لیدلی دی په چیش پوهېږي. مشتری هر مقام پیدا بود، خریدار د هر ځای پیدا بود. څوک یو رقم خریدار دي، څوک بل رقم خریدار دي، څوک خامم ځای رانیسي، څوک پوخ ځای رانیسي. ای ستی را هیچ تو برخاستی، خویشتن را بهر کور آراستی. اداخ نو دا سړی اوس وجه ښځې ته ګډ دی خپلې بیبي ته وایي ای ستی را ای مستورې ښځې هیچ تو برخاستی، هیڅ وخت ته راپورته شوې یې خویشتن را خپل ځان د بهر کور ګړنده دپاره آراسته کړی دی. گر جهان را پر دوره مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. گر جهان را که ټول جهان پر دوره مکنون ډک د پټو ملغلرو کنم کم، که دا ټول جهان د ملغلرو د فیوزات د ملغلرو ډکم. روزی تو چې رزق ستا چون نباشد چې نه دي چون کنم زه څه وکړم نو څنګه وکړم چې ستا نه دي روزي سم. یو سړی مسکین یو چا و دا ورور چې وویل وروره دغه غریب دی حق در باندې لري مسکین دی یو څه ورکړه یو څه همکاري ورسره دوی خدای نه ده په خوړلی زه نه سم په خوړلی هغه ورته ته ښه ورکړه نو ته د خدای په خوړلو څه خبر هغه روښد یو ورځ چې هغه په دلار کې پل پر د پله باندې به تېر دی د پله په سر کې یو څه پیسې ورته کښېښولې دی ولاړ پر ځای کښېږدي ورښه دی چې پر د پله ورته کښېږدم دا د پله لار خو نو تنګ یعنی کوس پر نور ځای کې ورته کښېږدم خو نو امکان لري چې دی پر بله لار لاړ شي امکان لري چې لرې تېر شي نو پر دا پله چې ورته کښېږدم پر دا پله خو نو خامخا دی تېرېږي پر دا ځای ورته کښېږدم بارش دی تېرېږي وابېښت نو نه کې سرخوابدي وم په دغه ورځ چې هغه راغلی باره یې داسې فکر وکړي ورته ودرېده هر ورځ خو پر د پله تېرېد چې نن وګورې چې په پټو سترګو سړی تېرېدی شي که نه شي تېرېدی که سترګې پټې کړلې چې ورزه لوېږه که نه په پټو سترګو در تېر شي نو هغه به ورته نه درته چې خدای نه په خوړلی نو زه نه شم په خوړلی خدای نه ده ورکړی نه ورکړی زه څه په وکړم نو اگر جهان را پر در مکنون کنم که ټول جهان د در مکنون څخه ډک کړم روزي یې ټول شو نو چې ستا روزي سوي نه دي چونکه نه زه څنګه وکړم یعنې که ټول د جهان فیوزات توجه دعاوې ټولې درته وکړم چې خدای ستا روزي کړي نه فایده نه کړي گر بیابان پر شود زر و نقود بی رضای حق جوی جوی نتوان ربود گر بیابان که ټول دشتونه پر شود ډک شي زر و نقود د زر و د سرو زر و د نقدو پیسو څخه بی رضای حق بی د الله تعالی د خوښې جوی یوه اوربشه که در نتوان نسته ربود چې پورته کړي د یوې اوربشې که در ولا که څوک پورته کړي ترک جنگ و رهزنی ایزن بگو ور نمیگو ای به ترک من بگو ترک پرېښول جنگ د جنگ و رهزنی د دې رهزنۍ ایزن یې ښځې بګو وایي ای ښځې بالا دې د جنگ بس که درد وهلی ای ښځې بالا دې جنگ بس که دا رهزني چې ته کوې چې ته زما د فقر و زما د خدای د دوستۍ د لارې دښمن یې دا بس دا پرېږده بالا ور نمیگویی که نه که به ترک من بگو بالا زما په پرېښولو اقرار ما بالا پرېږده یا به ما پرېږدي یا به دې جنګ پرېږدي دا وینې د مریدان ته چم ور وښوي چې د دې پسه ودونو کې هغو ته هم چم ورښوي چې کړي دي هغو ته هم چم ورښوي ښځه خو چې په دنیا پسې په سفر ولاړې پیسې دې پیدا کولې خدای نه بدېږي هر څه وکړي اما که ته ځینې راشې چې ځم اعتکاف ته ځم ولا که اجازه درکړي ولا که دې پرېږدي څه کوې که را کښېنه که خدای بخښلې دلې به دې خدای وبخښي ته نو څه پسې روان اعتکاف ته څنګه ځې په مسجد کې به نو ورسته ناست یې بالا به د محراب څنګ تا نیولي دا نو کار مګر په پیسو پسې چې راشې ولا که دې را وګرځوي خوا به دي نو هغو ته اوس چم ورښي ویا ته نو داسې مه کوه خدای تعالی وایي چې ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم ستاسې ښځې ستاسې اولادونه ستاسې دښمنان دي ځینې وبېرېږئ
اولاد دې ولا کور پرېږدي د خدای عبادت ته ښځه دې ولا کور پرېږدي د خدای د لارې دښمنان دي دا ځینې وبېرېږه نو که تا د اعتکاف اجازه غوښتله هغې نه درکول بس د سلنډ ورته اجازه راکړې که تا ایله کړم بس لنډه خبر وایي ورته کوه ترک جنگ و رهزنی ایزن بگو پرېښول د جنگ و د رهزني زما رهزنه مه جوړېږي چې ته زما لار ویې زما د خدای د دوستۍ د لارې مانع جوړېږي رهزني به نه راسره کوې ورنه مې ګویی که ته نه کوې دا کار اجازه نه راکوې به ترک من بگو بله میله که مرمرا چی جای جنگی نیکوبد که این دلم از صلحها هم میرمد مرمرا مال را چی جای څه ځای ستا جنگ د جنگ نیکوبد د نیکو د بدو زه د ښو د بدو په جنګو باندې څه پوهېږم که این دلم چې زما زړه چې دی از صلحها د صلحو څه هم میرمد زغلي زه ولاکه زه صلح د مجلس طاقت لرم ته په ما جنګونه کوې زما سره دې جنګ راسره کوې باسونه راسره کوې ما سره چې ته سوله کوې د ستا د سولې طاقت ولاکه لرم د جنګ طاقت خو دې بیخي نه لرم بر سر این ریشه ها نیشم مزن زخمها بر جان بیخی شم مزن بر سر این ریشه پر سر باندې دغه زخمونو نیشم نیش اما لره مزما مکه ما په نشو ما بابا لاشته زخمی کوي می ارګولې زما دانو ته زما زخمو ته دستنی نیولې دي زخمونه بر جان پر هغه روح بیخی شم چې به اختیار دی مزما گر خاموش گردی و گر نه آن کنم که همین دم ترک خانمان کنم گر خاموش گردی که خاموشه کېږي خو ښه تر ښه وگر نه که نه خاموشه کېږي آن کنم دا به وکړم که همین دم چې د هغه ګوړی ترک خانمان کنم د کور ځای د ګرد پرېږدم بالا ته پوه شه کار پوه شه اوس مې د اعتکاف اجازه غوښته چې له خانې ته ولا درڅه ولاړه شم عقیده چې له خانې ورته وویله خو بس مرګ دې پر برابر کړي کار خلاص شو فاتحی گشتن به هست از کفش تنگ رنج غربت به که اندر خانه جنگ فاتحی گشتن پشه لچ ګرځېدل به هست بهتر دی از کفش تنگ در تنگو کلو شو چې تنگ بوټو د سړي په پښو در تنګو بوټو دا ښه دی چې سړی د څه پښې روایي د څه پښې ډېر پر علاوه دی رنج غربت د فقیرۍ تکلیف کاټول بهتره دی که اندر خانه جنگ په کور کې جنگ په کور کې په جنگ اخته د کور در جنگ د وجرې ژوند لا ښه دی د وجرې ژوند چې په وجره کې اوسېږي د بل زره خوري دغه د کور در ژوند خو ډېر بهتر په کور کې جنګ بیت پات څنګه درته ویلو د شاعر پښې ابله سفر ښه دی نه په پښو کې پایزار تنګ مجرد ژوندون ډېر ښه دی نه په کور کې مدام جنګ په کور کې ګربه په جنګ اخته دی در دغه مجرد ژوند ډېر ښه دی چې هلته په مجره کې ناست یې یو ګوله خو دررسېږي او پښې ابله سفر ښه دی لڅې پښې سفر ښه دی نه په پښو کې پایزار تنګ چې هلته بورډ چې په پښو یې واده فرانسوی په پښو دی هلته نو د فرانسوي نوم اخیستی یا د جرمني هغه نو پلا بجلکه درته ناکې کي بیا ګوتې درته ناکې کي بیا نو اودس هم نشي تازه کولی تر دغه نو لڅې پښې تګ ښه دی نو دی مو دې ښځې ته وایي چې یا به اجازه راکړئ چې هر څو شپې به اجازه غوښته اجازه به راکړئ بې اجازې خو هغسې نصب کړئ نو یا به اجازه راکړئ یا به جنګ پرېږدئ یا به رقم چې کوئ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد